بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو زده کوونکو ستاسې د روغتیا په هیله خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې یم. نن هم موږ د 10م ټولګي کیمیا مضمون 5م لوست تاسو ته تشریح کوو چې اصلي او فرعي کوانتم نمبرونه دي. په تیر درس کې تاسې د بور نظریات ویلي وو او چې د بور نظریاتو په اساس موږ وکولی شل د اتم شعاع د الکترون سرعت او د الکترونونو انرژي محاسبه کړو. په هماغه اساس موږ ویلي وو چې د بور نظریات د کوانت د نظریاتو تاثیر لاندې دي او کوانت یو خپل یو عالم دی او په کیمیا کې چې کوم کوانت ښودل کیږي یو قیمت یا کمیت موږ ته کیږي او د دې کوانت په اساس یا د بور د اتمي تیوري په اساس موږ ویلي وو چې الکترون په مدارونو کې موقعیت لري، یعنی اتم هم هسته لري او هم مدارونه لري چې هغه مدارونه د اصلي کوانتم نمبر په واسطه ښودل کیږي. نو موږ دا ویلی شو چې کوانتم نمبر موږ ته د الکتروني وریځو جسامت د اتم شعاع او د انرژي سطح کې، یعنی کوانتم نمبر موږ ته د الکتروني وریځو جسامت غټوالی الکتروني وریځې هغه ځای چې اوربیتال پکې شتون لري او اوربیتال کې الکترون ده. د الکتروني وریځو جسامت د اتم شعاع او د انرژي سطح معلوموي. موږ څلور ډوله کوانتم نمبرونه لرو چې د هغې د جملې څخه په دې درس کې موږ اصلي او فرعي کوانتم نمبر تاسو ته تشریح کوو. یعنې موږ څلور ډوله کوانتم نمبرونه لرو چې یو اصلي کوانتم نمبر دی چې د n په حروف ښودل کیږي. دویم فرعي کوانتم نمبر دی مقناطیسي کوانتم نمبر دی او سپین کوانتم نمبر دی. فرعي کوانتم نمبر په ML ښودل کیږي، یعنی په L ښودل کیږي او مقناطیسي په ML او سپینم یا MLS. موږ نن غواړو اصلي او فرعي کوانتم نمبرونه تاسو ته تشریح کړو. دا وروستنی درس دی، بیا به ورباندې خبرې کوو انشاءالله. مخکې مو ویلي چې اصلي کوانتم نمبر په n ښودل کیږي او د مدارونو تعداد موږ ته کیږي. موږ مخکې درسو کې مو ویلي وو چې اتم که چیرې موږ دغه د اتم هسته په نظر کې ونیسو نو د هستې په اطراف کې اووه مداره شتون لري. چې هر مدار ځانګړی تام قیمت لري چې یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. دغه عددونه اصلي کوانتم نمبر دي. یعنی دغه د n قیمت دلته اول مدار کې یو دی، د n قیمت دلته دوه دی، د n قیمت دلته درې دی، د n قیمت څلور، د n قیمت پنځه او دلته د n قیمت شپږ او دلته د n قیمت اووه دی. ځینې کیمیاپوهانو بیا د اتم دغه موډل د سیاراتو د موډل سره تشبیه کړی دی. وایي چې هسته
چې په اتم کې شتون لري دا فکر وکړئ چې لمر دی او دغه سیارات په مدارونو کې چې د لمر په اطراف کې ګرځي هغه مدارونه دي چې دغه سیارات هم په یوه منظم ډول لرې نږدې په مدارونو کې څرخیږي. نو دلته هم په اول دویم دریم څلورم پنځم شپږم اووم مدار دغه وجه تصمیه هم د هغوی نه اخیستی چې دغه اول مدار یې د کا په نامه سمبول ورکړی دی، دویم مدار ته یې ال، دریم یې ام ان او پی کیو. دغه وجه تسمیه د هغو سیاراتو نومونه په یوناني یا لاتین ډول کې دي چې اول مدار یعنی کومه سیاره چې لمر ته نږدې ده هغه د کران په نامه ده. دویمه سیاره چې لمر ته نږدې ده د لیور په نامه ده. او دریمه سیاره چې ده هغه د مارس په نامه ده، دا لاتین نومونه دي. څلورمه سیاره چې ده د نیپتون په نامه ده. پنځمه سیاره د اورانوس په نامه ده. شپږمه سیاره د پلوتو او اوومه سیاره د کوارتز په نامه. دغه د سیاراتو نومونه دي چې وجه تسمیې د اصلي کوانتم نمبرونو هغه سمبولونه هم ښودل شوي دي. یعنې د اتم په اطراف کې چې اووه مداره دي په دغه حروفو باندې ښودل شوي، یعنې هغه نږدې کوم مدار چې دی چې ان قیمت پکې یو دی د کا په نامه یادیږي، کوم چې دویم دی د ال. او دغه وجه تسمیه د دوی د کرن، لیور، مارس، نیپتون، اورانوس او پلوتون او کوارتز څخه اخیستل شوي. مونږ ویلي وو چې دغه اصلي کوانتم نمبر مونږ ته د الکتروني وریځو جسامت ښیي. د مثال په ډول که چیرې مونږ دغه هسته فکر وکړو لکه هلته چې رسم کړی، دغه د اتم هسته ده. د که چیرې ان مساوي په یو وي په دې معنا چې دغه اتم جسامت کوچنی دی، یو مدار لري. که چیرې ان مساوي په دوه شي نو د اتم جسامت هم غټیږي. که چیرې ان مساوي په درې شي خو په دې معنا چې د اتم جسامت تر دې ځایه پورې دی. او که چیرې ان مساوي په څلور شي یعنې څلور مداره ولري جسامت نور هم غټیږي. او تر آخره پورې چې اووه دی نو په دې معنا هر هغه اتم چې کوانتم نمبر یې اصلي کوانتم نمبر یې لوړ وي هغه په دې معنا چې دغه اتم جسامت هم غټ دی، د الکتروني وریځو جسامت هم غټ دی، اتم شعاع یې هم زیاته ده. یعنې موږ ویلی شو چې اتم شعاع څه شی ده؟ اتم شعاع د هستې څخه تر آخرینې مداره پورې چې کوم فاصله ده دغه د اتم شعاع په نامه یادیږي. که چیرې موږ یو مدار ولرو د اتم شعاع تر دې ځایه پورې ده، د هستې څخه د اول مداره پورې. خو که چیرې بیا دوه مداره ولرو د اتم شعاع زیاتیږي. که درې مداره ولرو هم همداسې زیاتیږي. که څلور مداره ولرو اتمي شعاع زیاتیږي. یعنې موږ ویلی شو چې اصلي کوانتم نمبر موږ ته د اتم جسامت او د اتمي شعاع او د انرژیکي سطحه موږ ته تشریح کوي. نو اوس راځو د فرعي کوانتم نمبر په اړه هم لږ خبرې کوو. دا یادداشت کړئ. مخکې موږ ویل چې موږ هم اصلي کوانتم نمبرونه لرو او هم فرعي. فرعي کوانتم نمبر د ال په سمبول هم ښودل کیږي
او دغه اصلي کوانتم نمبر فرعي کوانتم نمبر د اصلي کوانتم نمبر تابعیت کوي، یعنی دې کې د ان قیمت یا د اصلي کوانتم نمبر قیمت دلته ډیر رول لري. فرعي کوانتم نمبر موږ ته څه ښیي؟ د زاویوي حرکت موږ ته ښیي او د هغې مومنت موږ ته ښیي. یعنی فرعي کوانتم نمبر د دغه فرمول په واسطه محاسبه کیږي چې 0 نه n منفي 1 پورې. n دلته n اصلي کوانتم نمبر او l فرعي کوانتم نمبر. یعنی فرعي کوانتم نمبر د 0 نه تر n منفي 1 پورې قیمت اخیستلی شي. او که چیرې مثلا د n قیمت موږ دلته 1 ولرو، یعنی اصلي کوانتم نمبر 1 وي، یعنی د ده هغه فرعي کوانتم نمبر موږ ته څو محاسبه کیږي؟ یعنی l مساوي کیږي 0 n منفي 1. l مساوي کیږي 0 1 منفي 1. l مساوي کیږي 0. که چیرې n مساوي په 2 وي نو l مساوي کیږي 0 n منفي 1 0 n په قیمت یې وضع کوو 2 منفي 1 l مساوي کیږي 0 او 1. او که چیرې n مساوي شي 3 l مساوي کیږي 0 3 منفي 1 l مساوي کیږي 2 نه چې 3 نه چې 2 لاړ شي 3 نه چې 1 لاړ شي 2 یعنی 0 تر 2 پورې چې دلته 3 قیمت اخلي چې مساوي کیږي 0 مثبت 1 او 2. په همدې ترتیب که چیرې n مثلا 4 قیمت واخلي l مساوي کیږي 0 4 منفي 1 l مساوي کیږي 0 4 نه چې 1 لاړ شي 3 یعنی د 0 نه مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 قیمت اخیستلی شي. دغه فرعي کوانتم نمبر برسیره پر دې چې دغه قیمتونه موږ ته ښیي، موږ ته په اصلي مدارو کې د فرعي سویو څرنګوالی ښیي او د هغوی اوربیتالونه هم موږ ته ښیي. یعنې که چیرې د n قیمت 1 وي د l قیمت 0 کیږي، دغه د s په شکل کې یعنی د s فرعي سویې په نامه یادیږي. او که چیرې n مساوي په 2 وي نو 2 قیمته لري چې د s او p. او که چیرې n مساوي په 3 وي s p d. او که چیرې n مساوي په 4 وي نو s p d f فرعي اوربیتال فرعي سویې موږ ته ښیي چې دلته موږ ته واضح کیږي چې اصلي مدار کې یوه فرعي سویه شتون لري، په دویم مدار کې 2 فرعي سویې چې اس او پی په نامه یادیږي، دریم اصلي مدار کې 3 فرعي سویې دي چې اس پی ډي په نامه یادیږي، او څلورم کې اس پی ډي اف په نامه یادیږي. د دې کارونه ډیره زیاته ده په جدول کې د عناصرو د الکتروني ویشنه کې، خو په خلاص ډول به زه تشریح کوم تاسو ته چې موږ لومړی اصلي کوانتم نمبر تشریح کړو چې موږ ته د الکتروني وریځو جسامت، د اتم شعاع او انرژي سطحه معلوموله، او تام قیمتونه درلودل چې یو څخه تر 7 پورې، او د کا ال ان او پی کیو په حروفو یا سمبولونو باندې ښودل کېدل چې په دې باندې پوه شو چې هر څومره چې د اصلي کوانتم نمبر کوچنی وي نو د هغه اتم شعاع هم کوچنی ده او جسامت هم کوچنی دی، او برعکس که چیرې اصلي کوانتم نمبر مقدار زیات وي نو د هغه اتم جسامت هم زیات دی او اتمي شعاع هم زیاته ده. او بیا راغلو فرعي کوانتم نمبر تشریح کړو چې فرعي کوانتم نمبر کې موږ ته د په کوردینات کې یا
مختصاتو کې د الکترون اوربیتالونو وضعیت ښیي او بل زاویوي حرکت موږ ته تشریح کوي چې د ال قیمت د صفر نه تر n منفي یو پورې قیمت اخیستلی شي او دلته موږ محاسبه وکړه چې د هر اصلي مدار فرعي سویې هم لري چې لومړی اصلي مدار یوه فرعي سویه د اس په نامه لري او دویم اصلي مدار د دوه فرعي سویې د اس او پی په نامه لري او دریم اصلي مدار درې فرعي سویې لري چې اس پی ډي په نامه دي او څلورم مدار څلور سویې فرعي لري چې اس پی ټي اف په نامه یادیږي او هر اس یو اوربیتال لري پی درې اوربیتاله لري ډي پنځه اوربیتاله لري او اف اوه اوربیتاله لري چې هر اوربیتال گنجایش د دوه الکترونونه لري. دا و زموږ نننی درس. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان. ستاسې د توجه نه ډېره مننه.